ټولو مسلمانانو ته دا نصیحت دی، ټولو مؤمنانو ته دا نصیحت دی چې د دې قیمتي وخت نه فایده واخلئ، د دې میاشتې نه. نن شپږمه روژه ده. والله که پوه شي چې شپږ روژې څنګه تېرې شو، نو دومره وخت تېر شو، شپږ لاړې، اوس هم موقع شته، په دې باقي کې خیر دی، فایده ترې واخله. خیر دی که خوب هم لږ خراب شي، هېڅ خبره نه ده. خیر دی که مزدورۍ ته لږ نقصان ورسي، دنیا ته لږ نقصان ورسي، یو څو ورځې د ایام معدودات، او بیا پته نه لګي چې د ورځې به راځي زموږ په ژوند کې او که نه. نو دې بعضو ته چې زه وګورم نو داسې په خوشحالۍ په دغه کې چې بعض روژې روانې دي، دا روژې روانې خو تا پکې څه وکړو؟ دا یو میلمه د الله له طرف نه راغلی دی، بیا به ټول رپورټ ګوره الله ته رسي، او الله د هر څه ویني اوري. موږ څه چل کوو په دې میاشت کې او څه نه کوو. نو د مونځونو اهتمام کوئ، د نفلي مونځونو، فرض خو به کې نفلي مونځونه یادو، د تراویح اهتمام، د شپې د تهجدو اهتمام کوئ. دغه شان د تلاوت، دغه شان د یو عالم په درس کې شریک کېده، د دین احکامات زده کول، دین زده کول، دا عبادت دی. ذکر او اذکار او دعاګانې ډېرې زیاتې غواړي، ډېرې دعاګانې غواړي. د روژې په خوله باندې رب العالمین دعا نه رد کوي د یو انسان چې کله د روژې په خوله، نو دا موقع ده د جنت ته ګټلو، د الله د راضي کولو. مخکې موږ حدیثونه بیان کړي، هره شپه الله خلک د اور نه ازادوي. یو روایت کې اوس حدیث راځي چې هره ورځ د رمضان په هره ورځ کې خلک الله د اور نه ازادوي، او په هره شپه کې هم الله بعض خلک د اور نه ازادوي. نو کوشش وکړه چې په دې دومره میاشت کې موږ خو پکې آزاد شو که نه. دا کوشش پکار دی، دا محنت پکار دی. او پرېږده دا بازارونه، او پرېږده دا لوبې، او پرېږده دا فیسبوک باندې پالتو ټیم تېرول، او پرېږده دا په دنیا کې داسې جوور ننوته، او دا دومره مزدوري او دنیا کول چې سړي ته پکې نه د تلاوت ټیم میلاویږي، نه په روجو پوهېږي، نه په هېڅ پوهېږي، نه په هېڅ شي پوه نه شي. داسې نه ده پکار. خیر دی دا یو میاشت ته لږه ګزاره به کوو. دا میاشت موږ ځان ته ګرانه کړې ده. وجه دا موږ څنګه ګرانه کړې ده؟ لکه موږ په ځان دا لازم کړي دي چې زموږ دسترخوان به سم ډکي، د هغې دپاره به په دنیا پسې منډې وایي. که عامو ورځو کې خرچه مثال کې ستا عامو میاشت کې خرچه ستا 1,000 روپۍ ده، 15,000 روپۍ ده، نو په دې روژې کې به بیا ته 1,000 روپۍ خرچه کړې. زما او ستا د لاسه، زما او ستا د لاسه. په کار خو دا چې دې کې خرچې لږې را کمې شي چې د عبادتو ته فارغه شو، خو موږ خرچې دومره ډېرې کړي چې اوس به دا را پیدا کې، نو چې را پیدا کې نو عبادت ته نه لاړو. که دغه شان ساده پروګرام وای چې بس یې انګولې راواله او سره اوبه راواله او به کجورو خبره ختمه شو، نو څومره په اسانۍ به کار کېدی، بدنونه به هم زموږ روغ وی، عبادتونه به هم ښې او منډې به ډېرې نه وي. نو یو خو هغه دا دومره خرچه چې کېږي د دې دپاره د پیسې به پیدا کې، پیسې چې پیدا کوي د دپاره به ښه ټیټ مزدوري کې، نو ټیم پکې د عبادتو نه میلاویږي. د هغې سره سره بدنونه هم خراب شو. په دې روجو کې اکثر د خلکو د خېټې دا بهر ته راوځي او معدې وپړسېږي، پړسېږي ونه چې ماښام هر څه ورسي، بیا چې پېشمنۍ شي ته به چې بس دی نور د دنیا نه ځي، بیا نه راځي ورته که څه. هلکه خو یو څو ګنټې بعد بیا دغه اذان کوي، نه دا به ورته نه کوي.
او په دې اخري وخت کې چې په دې اوبو ورشي نو غړب 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 ټول هغه کې دغه به راواړي هغې سره هغه معدې نه داسې یو دغه جوړ شي هر څه وپړسېږي بدن ښه خرابي دا ګورې نقصاني خبره ده دا ته زه د فایدې خبرې کوم نو بیا چې ماښام کې موږ دا ډوډۍ ووو او دا ډک دسترخوان موږ ختم کړو نو بیا چې دی په دغه کې ولاړې په تراو کې او یو منټ دې مونځ وګت کو بار چې راوځي طبیعت وړه دومره اوږده مونځونه کوي وایي زموږ په عمل کې دا جاښه جوړه چې 6 رکعت دي که 8 رکعت تراویح دي دا اهل حدیث چې کوم 8 رکعت تراویح کوي دا ته خېټه ډکه که او بیا پکې ودرېږه او بعض به ولاړې په تراو باندې دا خوله به وځه کړي دا ډرقي به کوي او څوک څه کوي څوک څه کوي ولې ځکه چې هغه دغه ډکه خېټه او معدې راوړي دا په منځه پوهېږي هم نه کله چې د خېټه ډېره ډکه و په عبادتو څوک نه پوهېږي والله دا معده ته دیزې پورې ته ډکې ساه نشي اخیستی ته په تراو پوهېږي ته په منځه پوهېږي ما خبره دې پورې کوله چې موږ ځان ته په خپله ګرانه کړې ده که موږ چېرته دا مسلې لږې کمې کړو خو سبحان الله دې مسلمانانو کې دا خبره دومره عام شوې ده چې دا اوس یو قسمه د روجې پورې تړلی شوي خبرې دي چې دسترخوان به ښه یعنې ډک ساتي په روژه کې نو بیا پکې عباداتو موقع نه میلاوي یو خو دې ځان خراب کړو د عباداتو نه دې وویستو او دویم بیا چې دا ګټې او دې دپاره پیسې راوړي نو داسې معمولي کار دی معمولي کار خو نه دی بیا پکې د عباداتو نه ووتي نو ټولو ته دا نصیحت دی ټولو مسلمانانو ته چې د یو څو ورځې د شمار ډېرې تیزې روانې دي ډېرې تیزې پرون موږ وګوره سپوږمۍ ولیدی شوه روژه او نن دا یعنې د 9مې شپه را روانه ده نو یو څو ورځې دي د شمار الله پکې راضي کوي جنت پکې وګټئ غریبانانو سره ښه وکئ نیکیانې پکې وګټئ قرآن تلاوتونه پکې وکئ قرآن پکې یو څو پیرې ختم کئ درسونو ته پکې کښېنئ د الله دین پکې واورئ ذکر او اذکار وکئ صدقې ورکئ زکاتونه ورکئ منځونه وکئ د ټول عبادتو دروازې کولاو دي موږ ته نو دا یو نصیحت د بیان په اخره کې الله سبحانه وتعالی دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين